مورچل درېمه برخه. تیر خبرونه مو تر دې ځایه پورې و چې د سلطان په حکم یوسف یوې کوټې ته ورساوه او د ځنکدن په وخت کې چې احمد بن حسن ته څه وویل هغه دا و. درنو اوریدونکو دا چې څه یې وویل هغه په نننۍ خبرونه کې اورو. قدرمنو اوریدونکو د ځنکدن په وخت کې احمد ابن حسن ته وویل احمد زما د میرمنې د دعا یوازې یوه برخه قبوله شوه. ما د یروشلم د فتح خبر ورونه شو رسولی خو د تقدیر په یو راز اوس هم پوهیږم. زاهده په بغداد کې نشته په کوم بل ځای کې زما انتظار کوي. که هغه ژوندی وای زه به خامخا بغداد ته رسېدلی وای. د بیرغ د ټینګولو په وخت کې مې داسې احساسول چې هغه ما ویني. ته بغداد ته ولاړ شه. که هغه تر اوسه ژوندی وي نو د القدس د فتح زیری تر هر چا لومړی د ده حق دی چې وایي وري. که هغه ژوندی نه وه نو زه مې خپل زوی تا ته سپارم. هغه دا وویل او سترګې یې پټې کړې او په کمزوري غږ کې تکرار کړ زاهدې زه راغلم. یروشلم یعنی بیت المقدس فتح شو. د بری بیرغ ما په خپلو لاسونو ټینګ کړ. هغه بیا سترګې وغړولې. سلطان او احمد ته یې وکتل او بیا د یوې اوږدې سانه وروسته د ده د سترګو مخې ته د مرګ پردې وغوړېدې. سلطان وویل ته زر تر زره بغداد ته د تلو لپاره چمتو شه. زه د یوسف د میرمن لپاره څه پیسې درکوم. که هغه خدای مکړه مړه شوې وه نو زه د هغوی د بچو پالنه تا ته سپارم. احمد ابن حسن وویل زه چمتو یم. که ستا اجازه وي نو د بغداد یو سپاهي چې د یوسف د ګاونډی دی له ځانه سره ملګری کوم. د وروستي مورچل خبرونې قدرمنو اوریدونکو لږ ځنډ وروسته د سلطان د هستوګنځي په مخه کې د دوی آسونه تیار وو. په دې کې یو هغه آس هم و چې لږ وړاندې سلطان صلاح الدین ایوبي په خپله پرې سپور و. د رخصت په وخت کې سلطان احمد ابن حسن خپلې خیمې ته وروغوښت او د څرمنې یوه کڅوړه یې ورکړه. ورته ویل په دې کې 15,000 طلایي سکې دي. په دې کې 1000 سکې ستا دي. پاتې نورې د یوسف د کونډې دي. که خدای مکړه هغه ژوندی نه وه نو دغه پیسې د یوسف د زوی په روزنه کې ولګوه او د هغه د راتلونکي لپاره زه نور مال درکوم دا واخله. سلطان په یوه ورېښمینه ټوټه کې غوټه احمد ته ونیوه. ویې ویل خلاص یې کړه. ویې ګوره. احمد ابن حسن غوټه پرانستله. په هغې کې قیمتي غمید ځلېدل. سلطان وویل دا جواهر هغه وخت ورکړه چې زلمی شو. احمد ابن حسن وویل د یوسف د زوی لپاره ستا هر بخشش روا دی خو زه دلته د دولت په موندلو پسې نه یم راغلی. الله جل جلاله ماته هر څه ډېر راکړي. سلطان وویل که ستا دې ته اړتیا نشته نو د مدینې د بېوزله ماشومانو لپاره یوسه. د سلطان لهجه او خبرې داسې وې چې احمد انکار ونه کړی شو. سلطان بیا وویل دوه نور شیان چې زه تا ته سپارل غواړم هغه یو زما اس دی. یو سپاهي به تر بغداد دغه اس در سره بوځي. په بغداد کې خرڅ کړه او پیسې د یوسف کونډې ته ورکړه. زما هیله ده چې د بغداد خلک به زما اس په ښه بیه واخلي. دوهم شی زما توره ده هغه به د یوسف د زوی تر ځوانېدو پورې له تا سره وي. احمد وویل محسن له ما سره درومي. سلطان وویل ما هغه نه دی هېر کړی. د هغه تر راستنېدو پورې به د غنیمت په مال کې د هغه برخه خوندي وي. بیا هم د ده د لارې د خرڅ لپاره یو څه ورکوم. سلطان محسن دینان ور وغوښت او 1500 طلایي سکې ورکړې. بیا یې له دواړو سره خدای پاماني وکړه. ویې ویل اوس تاسو درځئ. زما هیله ده چې په بغداد کې د القدس د فتح د زیري لومړی اورېدونکي د یوسف میرمن وي. خدای مو مال شه. له څو اونیو مزله وروسته احمد ابن حسن چې بغداد ته ورسېد ورته معلومه شو چې د یوسف میرمن د القدس له فتح نه 4 ورځې دمخه وفات شوې وه او د محسن ښځې د هغې ماشوم کور ته بیولی و. احمد ابن حسن چې کور ته ورسېد د ماشوم د لیدو هیله یې وکړه او چې محسن یو 2.5 کلن ښکلی ماشوم راوړ او د هغه په غېږ کې واچاوه د زړه راډک شو. احمد ابن حسن د ماشوم پر سر د مینې لاس راښکوت. هلک ناس ور اوپد کړ. د ده پزه یې ونیوله او ویې ویل غازي پلار غازي. احمد هغه سینې ته ورجوخت کړ. په سترګو کې اوښکې راډنډ شوې. ویې ویل بچیه پلار دې شهید شو. پلار. ماشوم په ځیر احمد ته وکتل. پلار شهید. احمد یې تندی ښکل کړ. ورته ویې ویل ماشوم د ده په غېږ کې په ټوپونو شو. ویې ویل پلار شهید. تر ماښامه په بغداد کې د صلاح الدین ایوبي د اس غوره کې دی. د بغداد امیرانو هر یو غوښتل چې دغه اس د خپلې طبیلې زینت کړي. په دوی کې ډیر داسې کسانو چې پر اس د سپرېدو پر ځای د اس سینګارول ښه زده وو. د خلیفه په باب دا مشهوره وه چې څومره به د یو شي د پیرلو لپاره ناقرار و هومره به یې لاس هم په خپل جیب کلک نیولی و او بیا به چې کوم سوداګر ته د خلیفه وړاندیز د منلو وړ نه و نو امیرانو به د هغه د پیرلو جرأت نه کاوه. خو خلیفه هغه وخت پرې خبر شو چې د چین سفیر دغه اس د 10,000 درهمه په ارزښت جواهراتو پیرلی و. سبا ته احمد ابن حسن د یوسف بن ظهیر زوی ورسره واخیست او مدینې منورې ته
روان شو. د ورستی مورچل د خبرونې قدرمنو اوریدونکو، د یوسف د کم عمره زوی نوم طاهر احمد و. احمد ابن حسن چې کور ته ورسید، هغه خپلې ښځې ته وسپاره، ورته ویل سعیدې دا دی مجاهد زوی دی او زما در باندې اعتماد دی چې ته به د دغه وړوکي مېلمه په خدمت کې د مدینې د انصارو په روایتونو عمل وکړې. ماسپښین مهال چې کله د احمد ابن حسن و کلن زوی طلحه له مدرسې نه راغی، د مور په غېږ کې یو ښکلی ماشوم ولید. ویل مورې دا څوک دی؟ سعیدې ځواب ورکړ زویه دا ستا کشر ورور دی. ماښام مهال د کلي ټولو ماشومانو ته طلحه خپل وړوکی ورور ورښودلی. 15 کاله وروسته یوه ورځ احمد د سعیدې نه وپوښتل رښتیا ووایه پر تا طلحه ډېر ګران دی که طاهر؟ سعیدې په ځیر دواړو ته وکتل او له لږ سوچ وروسته یې وویل نه پوهېږم. د احمد ابن حسن په کور کې تر 12 کلنۍ پورې د طاهر ژوند یو خوږ خوب و. احمد ابن حسن د هغه د استعدادونو په روزنه کې هیڅ کمی نه کاوه. د مدینې د علماو او د جنگي فنونو د ماهرینو اتفاقي رایه دا وه چې دی د کوم لوی کار لپاره پیدا شوی. احمد ابن حسن او سعیدې ته دی له خپل زوی طلحه نه کم ګران نه و او طلحه هم د خپل ژوند ډېرې شیبې ورسره ګډې کړې وې. د 9 هجري پیړۍ په لومړنیو کلونو کې د هلال او صلیب ترمنځ جګړې له سره پیل شوې. د اروپا عیسوي ځواکونو په فلسطین او شام کې د صلاح الدین ایوبي له لاسه د پرله پسې ماتو څخه وروسته قسطنطنیه خپل مرکز وټاکه. د بازنطیني امپراتورۍ د غځولو لپاره یو ځل بیا هڅې پیل کړې. د مصر پوځونو یو ځل بیا د اسلامي نړۍ په لوري د عیسوي پوځونو د سلاح په مخ کې د وروستي کمره رول ولوباوه. خو په بغداد کې عباسي سلطنت یو ځل بیا د غفلت په خوب ویده شوی و. د شام د سوداګرو یوه قافله مدینې ته ورسېده او د هغوی له خولې چې احمد ابن حسن د نصرانیانو د نویو حملو خبر واورید، نو جهاد ته یې د روانېدو اراده وکړه. له رخصتېدو نه یوه ورځ وړاندې طلحه وویل پلار جانه زه هم در سره ځم. احمد ابن حسن هغه په غېږ کې ونیوه او تنده یې ورښکل کړ. ورته ویل زه ستا له خولې د دې خبرې اورېدو ته ناکراره وم. تا د مور ته یادونه کړې ده؟ هو هغې اجازه راکړې ده. طاهر ته د طلحه بېلتون ګران و خو هغه ولاړ. 10 میاشتې وروسته احمد ابن حسن بېرته راستون شو او مېرمنې ته یې وویل سعیدې ما ډېر دردونکی خبر راوړی دی. هغې په سترګو کې ترې پوښتل او تر خوله یې ووتل طلحه هوکې موږ دواړه د یوه هدف په خاطر روان شو. د هغه شهادت نصیب شو او زه تش لاس بېرته راستون شوم. سعیده انا لله و انا الیه راجعون او بیا چوپه شوه. راتلونکي کال ته احمد او سعیدې ته الله جل جلاله بل زوی ورکړ چې امین یې نوم ورباندې کېښود. څو کاله وروسته چې کله د اسلامي نړۍ د نورو ښارونو په څېر د مدینې خلک هم پر اسلامي نړۍ له لویدیځه د عیسویت د یرغل پر ځای له ختیځه د یوه تور توپان د الوتو نښې احساسولې، احمد ابن حسن طاهر ته وویل بچیه اوس تر مدینې زیات بغداد ته اړتیا لري. ستا بېلتون زه او امین نشو زغملی، خو زه دا احساسوم چې ته زما د بوډاتوب د لکړې پر ځای د اسلامي نړۍ یوه ستنه کېدای شي. ته بغداد ته د تلو لپاره چمتو شه. په مدینه کې له احمد ابن حسن نه پرته چاته د طاهر د شتمنۍ هیڅ معلومات نه و، خو هیڅوک داسې نه و چې له ده سره یې مینه نه وه. کله چې خلک خبر شول چې طاهر بغداد ته روانېږي، نو ټولو تر دې پورې ویل چې د عباسي واکمني کې تر ده غوره صدراعظم نشي موندل کېدی. بغداد ته د طاهر له استولو نه وړاندې احمد ابن حسن هغه ته د یو اعتمادي ملګري د پیدا کولو ضرورت احساس کړ. د دوی د کلي نه نږدې 3 میله لرې د زید په نامه یو سړی اوسېده. هغه څو کاله د احمد ابن حسن د باغونو ساتونکی و. زید یو ساده او دیندار سړی و. احمد ابن حسن طاهر ته وویل بچیه زه تا ته د یو دیندار او مخلص خدمتګار اړتیا احساسوم. سمدستي ماته تر زید غوره او مناسب څوک تر نظر نه راځي. که مناسبه بولي نو هغه در سره ملګری کړه. طاهر ځواب ورکړ کله چې زه د 8 کلونو وم نو هغه له مانه وعده اخیستې وه چې زه لوی شم دی به بهر ته راسره بیایم. له همغې وروسته چې کله هغه ما ویني خپله وعده را یادوي. احمد ابن حسن وویل نو هغه را وغواړه، زه هغه په څو خبرو پوهول غواړم. طاهر مسکی شو، ځواب یې ورکړ هغه نن سهار راهیسې په جومات کې ناست دی، هغه ویریږي چې زه به یې پرېږدم او لاړ به شم. راوی غواړه. طاهر لږ ځنډ وروسته یو د منځني قد ځواکمن سړی راوست. د هغه عمر د 40 کلونو په شاوخوا کې و او په څېره یې بېدریغه معصومیت او سادګي وه. احمد ابن حسن وویل زیده ته چې له طاهر سره تللې نو ماته دې ولې نه ویل؟ زید په سادګي ځواب ورکړ رښتیا خبره خدا ده چې د لوی عمر ټول خلک ما کمقل ګڼي. زه وېرېدم چې ته به هم ما دغسې وګڼې او زما پر توبه خوښ نه وې. نو ته چمتو یې؟ زه له 20 کالو راهیسې بغداد ته د تګ لپاره چمتو ناست یم، خو کله چې څوک له مدینې هلته ځي ما ته وایي چې ته د میږو د څرولو لپاره پیدا شوی یې، په بغداد کې به څه وکړې؟ احمد ابن حسن ځواب ورکړ خو زه تا ته په پوره ډاډ وایم چې په بغداد کې تا ته اړتیا شته.
ګوره لما سره ټوکی مکوه، زه غریب ضرور یم خو په سینه کې زړه لرم، کمیله طاهر سره نه لګي نو صفا راته ووایه، زه پوهیږم چې زه یو بیکاره سړی یم. احمد ابن حسن وخندل. طاهر ته وویل بچیا د څه تکلیف نه رسوي. او بیا یې زید ته مخ واړاوه. وی ویل زیده طاهر به بله ورځ له دې ځایه روانېږي، ته تیار شه او ځان راورسوه، زه در سره واده کوم چې دی به تا ورسره بیایي. طاهر وویل د کلی زما د لارې پر سر دی، زه به دی له همغه ځایه راسره ملګری کړم، د هغه دلته راتګ ته اړتیا نشته. زید وویل زما هم دا هیله وه، زموږ د کلي خلک غواړي دی وویني. ما ورته ویلي دي چې د ده پلار ته سلطان صلاح الدین ایوبي خپل اس او تر وربخلي. یوه بله خبر هم ده، هیڅوک هم دا نه مني چې زه بغداد ته روان یم. دوی وایي چې زه به څو ورځې په یوه او بله وګرځم او بېرته به راستون شم، که دی هلته راشي نو زه به خپل کلیوال لږ خړ کم. احمد ابن حسن وویل ښه ده ولاړ شه، طاهر به بله ورځ سهار تا ته در ورسېږي. اوس تا ته دلته د پیرې اړتیا نشته، زما پر واده باور وکړه. ستا واده؟ زه رښتیا وایم که ته له ما سره واده وکړې چې ما به اسمان ته رسوي نو زه به پرې باور وکړم. احمد ابن حسن زید ته اس او د سفر نور ضروري سامان ورکړل او رخصت یې کړ. قدرمنو اوریدونکو، طاهر چې د احمد ابن حسن نه رخصت واخیست د زید د کلي مخه یې ونیوه. زید د کلي په مخه کې د ونې سیوري ته د ده د ورتګ انتظار کاوه. دی هغه پر شاوخوا ماشومان ورټولو، یو اس په ونه پورې تړلی و او زید د جګړې په ټولو ضروري او بې ضرورته شیانو سنبال و. د هغه چاغ بدن په زغره کې ډیر تنګ و او د وینې د ډب کېدو په وجه مخ سور اوښتی و. د هغه لاسونه په نیزه او ډال بند و، په شا یې دوه د غشو کڅوړې تړلې وې، په ملا یې یوه توره او دوه خنجرونه ځړېدل، لنده، کمند، پړی او خوراکي شیان د اس پر زین تړلي وو. زید چې طاهر ولید جګ شو. وی ویل انتظار را باندې وکړ شو، خلک دې په انتظار ستړي شول او کورونو ته ولاړل. طاهر وویل اوس دې پر اس پور شه چې ناوخته کیږي. زید پر اس پور شو. یو هلک ته وویل ابراهیمه ستا پلار په ما تر ټولو زیاتې ملنډې وهلې، ورشه ورته ووایه چې زه بغداد ته ځم، که باور نه کیږي را دې شي ودې ګوري. او سلیمانه ته دې هم بابا ته ووایه، هغه هم نن ویل چې ته احمق یې، تا به بغداد ته څوک بیایي. دا یې وویل او بیا یې طاهر ته وکتل. اصلا دغه خلک ملامت نه دي، زه څو ځله بغداد ته د توپ په نیت وم خو بیا پاتې شوم. طاهر مسکی شو. وی ویل اوس راځه لمر تودېږي. کله چې بغداد ته ورسېدې کلیوالو ته د لیک راواستوه، باور به یې راشي. طاهر او زید آسونه پونده کړل. له کله نه چې لږ وړاندې تیر شول طاهر زید ته شاته راوکتل. د هغه مخ تر پخوا زیات سور خوټېدلی و. هغه د اس جلب راکش کړ. وی ویل زیده ستا زغره تنګه ده؟ زید ځواب ورکړ زغره تنګه نه ده، زه ډېر چاغ یم. دا زغره دوه کاله د مخه ما د بغداد د تلو په نیت د 10 وزو په بدل کې پیرلې وه. طاهر وویل دا خو تا ته زیات تکلیف نه درکوي؟ زید د ځان د هوسایي هڅه وکړه. وویل نه زما بدن دومره نازک نه دی. خو 2-3 میله له مزله وروسته یې ورو وویل طاهره زما په بدن کې میږیان ګرځي. طاهر ځواب ورکړ دومره زه ستړی شوې، راځه لږ وړاندې به دمه جوړه کړو. زید لږ ځنډ وروسته بیا وویل طاهره زما وجود اور اخلي. طاهر د ونو یو پراخ بڼ ته اشاره وکړه. وویل راځه هغه د خرما په بڼ کې به ودرېږو، هلته اوبه هم شته، غرمه به هملته تېره کړو. د زید زغم پای ته رسېدلی و. هغه د دریم ځل لپاره بیا اس ودراوه او په چیغه یې وویل طاهره ودرېږه، زه مرګ ته نږدې یم. او بیا یې د طاهر انتظار ونه کړ، اس نه پلی شو او په تودو ریګونو پرېوت. طاهر وخندل. وی ویل تا خو ویل چې بدن دې دومره نازک نه دی. زید غاښونه چیچل او د زغرې د ویستلو ناکامه هڅه یې کوله. وی ویل دا خو نه وځي، د خدای په خاطر مرسته وکړه، داسې محسوسوم لکه په زرګونو لړمان مې چې چیچي. طاهر له اس نه پلی شو، ډیر په زحمت له هغه نه زغره وویستله. زید وویل الله دې اجر درکړي، زما تمه نه وه چې وبه وځي، نن 3 تنو ډیر په زور راغوستې وه. طاهر وویل ښه زغره ده خو پر تا لږه تنګه ده. زید وویل لږ تنګه؟ ولې داسې نه وایي چې یو بېعقل فیل د موږک په غار د ننوتلو سزا ګاللې؟ طاهر وویل ښه ده اوس یې راواخله، زه چې بغداد ته ورسېدم تا ته به ډېره ښه زغره واخلم، دا به کوم بل چا ته ورکړو. زید په دواړو لاسونو په ریګونو کې غار جوړ کړ. ویل زه دا هملته ښخوم، زه دا همدلته ښخوم، زه به داسې وګڼم چې 10 وزې مې په ناروغۍ مړې شوې او نوې زغره زه نه غواړم.
زه په دې اوسپنیز کمیس کې د ساور کولو پر ځای پلوس ټټر غشي خاخیدل ښه ګڼم. ځای د زغرې لپاره قبر وکینده، خو د طاهر په وینا یې بیرته په توبره کې واچوله او ورسره روان شو. بغداد د وروستي مورچل د خپرونې قدرمنو اوریدونکو، په تیرو 5 پیړیو کې د عباسي خلیفګانو د امن ژوند له بغداد نه د شاعر خوب جوړ کړی و. د دجلې سیند هغه په 2 برخو ویشه او په دواړو لوریو کې د ویالو او سرکونو جال خپور شوی و. د بغداد ماڼیو او باغونو د تیر 500 کلونو د معمارۍ د فن د لوړتیا او کمال داستانونه ویل. د نړۍ ډیرو غوره مالیارانو په دې خاوره د جنت تصور را ژوندی کړی و. د 100 لکو انسانانو دغه کلی په ښکلا، زړهوړونکو منظرو او ښایست کې د نړۍ له غوره ښارونو نه یو و. خو د بغداد د ښار له جوړېدو سره یې زوال پیل شو. د اسلام هغه تمدن چې د عربو د دښتې په توندو خو صفا شمالونو کې وده کړې وه، اوس په دې عجمي زانګو کې خوب کاوه. د خلافت په دربار کې د عربو رسوخ چې د مامون الرشید له وخته په کمیدو شو، اوس بالکل په نشت حساب و. خو د حکومت له تالارونو نه بهر د بغداد په علمي مرکزونو کې د عربو ارزښت په هیڅ صورت لږ نه و. هغوی په هندسه، ریاضي، تاریخ، جغرافیه، کیمیا، طب، جراحي او طبي علومو کې زیات نوم وګاټه. په ګرامر، ژبو او ادب یې کتابونه ولیکل. خو د بغداد قانع او تنبل اوسیدونکو له دې علومو نه د خپلې بیا رغونې پر ځای د ذهني عیاشۍ پلمه جوړ کړې و. د ایران، شام، ترکستان له لرې لرې ځایونو نه د لطیفه فنونو استادان بغداد ته راتل او د بغداد امیرانو د هغوی پالنه کوله. په بغداد کې په سلګونو کتابتونونه له کتابونو ډک پراته وو. د هغو کتابونو د څېړنې لپاره غوره نقادان وو، خو داسې څوک چې ویل ولي او عمل پرې وکړي ډیر لږ وو. په خپله د خلیفه په دربار کې بعد ځینې وختونه له یو صحیح عالم او پونه د یو ټوکمار او خندونکي قدر او عزت ډیر کېده، او د الله جل جلاله او رسول د حکم بیانولو پر ځای به هغه څوک د شاهانه انعامونو حقدار بلل چې خلیفه او واکمن ته به د ذمہواریو د نه ترسره کولو تعبیرونه کول. د ښار په منځ کې د خالد د ماڼۍ په نامه یو شاندار محل و چې عباسي خلیفګان پکښې اوسېدل. شاوخوا ته د امیرانو او وزیرانو ماڼۍ وې. د لوړې طبقې علماو ته هم د هغو محلونو دروازې خلاصې وې، او دا به تر هغه وخته خلاصې وې تر څو به د دوی نظریات د خلیفه له سیاسي مسلک سره په ټکر کې نه وو. د خالد له محل نه لرې د ښار په یو څنډه د سیند پر غاړه یوه پراخه بندیخانه وه، او د دې بندیخانې تر ټولو تنګې او تورې کوټې د هغو سترو او عزتمند علماو او د پاچاهۍ د مشرانو لپاره ځانګړې وي چې د فتوا ورکولو په وخت کې د عباسي خلیفګانو خیال نه ساته، او یا به دوی د اسلام په مخه تلل. قدرمنو اوریدونکو، د حکومت په نظر هغه مفتیان د قدر وړ وو چې د ګناګار په خلاف یې د پریکړې نه وړاندې د هغو د نسب او ټبر او د خلافت د مقام سره د اړیکو پوښتنه ضروري بلله. د یو عام سړي لپاره د قتل سزا قتل وه، خو خلیفه له دې سزا نه جلا و. کله کله به خلیفه د پاچاهۍ د درناوي وړ امیران په یوه دسترخوان راټول کړل، او د خلیفه نوکرانو به کله کله د لوښو او دسترخوان له ټولولو نه وړاندې د ځینو عزتمندو د مړو ځای پر ځای کولو دنده ترسره کوله. عباسي خلیفګان د زوال په وخت کې د خپل مخالفینو په زهر وژلو کې کمال ته رسیدلی و. دوی داسې زهر هم پیدا کړی و چې خړونکي به څو ورځې وروسته پرې پوهېده. هر میلمه به په بلنه کې له ګډون نه وړاندې خامخا دا سوچ کوو چې کوم وخت خو به یې خلیفه ناراضه کړی نه وي. تر سزا لاندې خلک به د بلنې له احوال سره سم وپوهېدل چې وروستی وخت را رسېدلی دی. خو کله کله به څو هوښیار امیران چې سره یو شول، نو خلیفه ته به د ځان ژغورل ګران شول. د اقتدار په جګړه کې به چې کوم خلیفه ماته وخوړه، نو د ترکیې او ایرانی امیرانو د لاس آله کېده. قدرمن اوریدونکو، په وروستیو وختونو کې چې څومره عباسي خلیفګانو له شعر و شاعرۍ سره مینه درلوده، هومره له مذهبي زده کړو نه پردی او لرې و. د مذهبي چارو د ترسره کولو لپاره یو بې غرض او عاجز غوندې عالم ته ذمہواري وسپارله، او هغه به یې د شیخ الاسلام په لقب ولمانځه. سیاسي امور به خلیفه په خپل لاس کې واخیستل. د سیاست او مذهب دغه ویش د اسلام لپاره یوه لویه فتنه وه. د شیخ الاسلام قلم د خلیفه د توري تابع شوی وو. د عزت او ښې تنخوا تمې ډیر عالمان د شیخ الاسلام د لقب ګټلو په فکر کې کړی وو، او د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره له نورو سره ټکر کاوه، او د هغوی نظریات به باطل بلل، او هر ډول تورونه به یو پر بل پورې کول. په تیرو پیړیو کې د دیني علماو په اجتهاد کې د دین د خدمت جذبه د دوی انګیزه وه. هغوی د بغداد په نومرکو ګوټونو کې ناست وو او اسلام ته د قدر وړ خدمتونه ترسره
کول. خو وروسته د کرسیو او لقبونو مینوال علما را پیدا شول چې یا یې د رښتینو علماو له فتواګانو نه د ځان په ګټه کار اخیست او یا یې د هغو علماو مخالفت کاوه، د بل مسلک د علماو تایید به یې کاوه او یو بل ته به یې د مناظرې لپاره بلنه ورکوله. دغه مناظرې به د بغداد په عامو څلورلارو او له ګڼې ګوڼې ډکو ځایونو کې وي. د بغداد وزګارو او لټو اوسیدونکو د شاعرانو او ټوکمارو تر مجلسونو د دغه علماو د مناظرو مجلسونه ډیر بدرګه کول او ډیر یې خوښول. د مناظرو پیل به د یو بل د پوهېدو په نیکو هیلو و. یو به وینا کوله او بل به په پوره ډاډ اورېده او بیا به هغه کېناست، د مخالفې ډلې نه به یو پورته شو، ځواب یې ورکاوه. بیا به د دواړو لوریو ژبې ورو ورو توندې شوې تر دې چې خبره به تر کنځلو ورسېده. یو لوري به د مخالف لوري پوښته حساب کړل او به یې ښکنځل، مقابل لوري به د دوی تر شلم پوښته وشمېرل او به یې ستایل. یو لوري به په 3 ژبو کنځلې تکرار کړي، بل به په 7 ژبو، او بیا به یې وروستی پړاو دا و چې دواړو لوري به د تکبیر له نعرو سره په مقابل لوري حمله کوله او د سترګو په رپ کې به د دوی د مړو او ټپیانو انبارونه جوړ شول. بیا به د پولیسو او پوځ متروکو دغه لوبه ودروله. حکومت دغه مناظرې بندې نه کړې، خو دا شرط پکې کېښود چې باید هلته څوک وسلوال ولاړ نه شي. قدرمن اوریدونکو، د دې مناظرو په ترڅ کې به مشهور علما دربار ته وربلل کېدل او کله کله به په دربار کې مناظره کوله. خلیفہ به معمولا د هغه عالم په لوري و چې د خلیفہ لپاره به تر ټولو ښه او غوره الفاظ او القاب راټول کړي وو. که پر دې ټولو بدمرغیو د بغداد خلیفګانو د عربو هغه سپاهیانه شعار چې تر نیمې نړۍ زیاته برخه د دوی تر قدمونو لاندې کړه نه وای شاته کړي، نو ښایي بغداد د داسې تباهۍ او ویرانۍ سره نه وای مخ شوی. د ولید بن عبدالملک په زمانه کې چې د عربو پوځ په سند، ترکستان او هسپانیه کې څومره هیوادونه فتح کړل، له عباسیانو سره د زوال په وخت کې هم له هغوی نه 3 چنده زیات پوځ و او هغوی پر اسلامي نړۍ د هرې لوی حملې مخنیوي کولای شوی. خو د اموي او عباسي خلیفګانو ترمنځ توپیر همدا و چې لومړنیو خپل پوځونو د هیواد وروستي برید ته لېږل، خو عباسي خلیفګان سره نه دي چې دوی په خپله د بغداد د محلونو په 4 دیوالونو کې اوسېدل، بیا یې هم د ځانونو د ساتنې لپاره 3 لکه توري وهونکي ورسره لازمي بلل. عباسي خلیفګان یو د بل سره په جګړو او یو د بل د وینو تږي وو. د حسن ابن صباح فتنه د دوی د زوال وروستی پړاو شو.